بسم الله الرحمن الرحیم د ولزغ یوټیوب چینل درنو لیدونکو سلام. خدای وکړي چې رک او روغ او په صحت باندې بيخي برابر اوسئ. د اختر شپې ورځې دي او موږ هم وغوښتل چې یو پارک ته راشو، دلته د ځینې ملګرو دوستانو سره ګپ شپ ولګو. خو دا ما سره خپله ګپ شپ خوا کې ګرځي راګرځي، پوه شو، نور چا ګپ شپ ته څه حاجت دی؟ دا خپله مسخره ده. رښتیا ته مسخره یې؟ نو خامخا خلک وایي ستړی مشې خبردار څه نه وکړو. څنګه کار ما ورته به درس نه تېرېږو، خوند خو به کوي چې کتونکو سره ګپ ولګوو. ما وایي ګنې چې تېرېږو بېرته وځو. نه نه وځو نه، اوس به سپلۍ ته مې لاس کولو. سپلۍ ته مې لاس کولو. ځکه دوی به اورېدونکي وایي دا څنګه ورکوټ لیدونکو موږ سره ملتیا وکړئ او ځینې ملګرو سره ګپ شپ لګوو. ډوډۍ مې راوړي نه والا پنیر مې کېږي پنیر خو ستا ډېر بد وشي که نه؟ پنیر خدای دا سپلۍ به دې شاته پنیر دا تا ولې وږي شوي وایي که څنګه؟ یاره کام واسې زه به هغلته کښېنم. دا ستا خوا مې خوښه نه شوله، پوه شوې؟ نه مې لګي، تا سره مې نه لګي. زمان ته راغلو ښه دغه میرویس زموږ ملګری دی، موږ سره معلم و او وروره ګله دا ویل زموږ کور ته راشئ، کور ته راشئ. کور ته لاړ نو شو. دغه میرویس ته وویل زه دلته راشه، موږ هم دلته راشو، یو څو دقیقې نو بس بېرته ځو. دا ویل چې چېرې وړو چې مال زه پنیر نو غوښې خو رښتیا ښې غوښې خو مې ډېرې خوړلې دي. دا پنیر ډېر ګوره استاد دې میرویس ته دلته مو غولولی، دلته یې مو غولولې. ګوره غوښې یې درته رانه وړله، پوه شوې؟ باید دې سره یې غوښه هم دلته یو ښه کړی کړی مازدیګری. نه نه مازدیګری ګوره دا ستاسو غوښتنه وه، هغه د ده پېرزو وه. نه دې ورکې حاضره وباسه ځم زرګې مې عکسونه ورلېږي. نه ګوره پیسپي نه چې مخ دې بیسکي دي. نه یخ څه وه ماښام چې دې څنګه کور ته ورسې واټساپ کې به مې مکمل عکسونه ورلېږي د بوتل او د پیسو. هغه خو لیګل خو بیل دي چې له دې ساحې وځو دا به کما څه ته منې نه نه منې شلیوال دی لکه چالاک دی ډېر. نه نه ګوره داسې فکر وکړه چې دلته دې ډوډۍ کې وغولولی، په بوتلو کې مې 20 ځلې غولی. نه دا زه سره که دې زه سره منې موږ یې نه موږ نه اوس که دې منې موږ یې نه باندې وته نو موږ ورکا کې د سیار شمپې واخله. ښه څنګه و اختر څنګه و؟ چېرته چکر یې مه کړې ګپ شپ یارانو دوستانو سره ناسته پاسته څه مو وکړه؟ بس دغه اول چکر و دلته راغللو ډېر نه وګرځېدل ځکه لومړۍ ورځ درې ورځو کې اول چکر. ستړي مه شئ، په خیر راغلی، کښېنئ ستړي مه شئ، راځئ بنډار له خیره سره ورو ورو راخېږي. ستړي مه شئ او بنډار له خیره سره نور هم غټېږي. دا د اختر اوله ورځ بله ورځ کوم قربانیګانو کې وه او دا خو په دویم ورځ د اختر هم د خپل خپلوان کله کور دام ولټو او درېیم ورځ هم داسې تابع وکړل چې وګورځو دا میرویس صاحب پوښتنې وکړې دلته موږ سره لیسه کې استاد او د بس تبدیلي یې وکړه دلته راغی ټي وي ته. صدام جانه داسې کار وکړه دغه مایک ستا چې کوم دی دلته خوا کې کښېنه چې د دوی د غږونه م راوالي که نه موږ ته ډېر لرې زه سره جوخت یم که نه، ښه زه به د دې ملګري په ځای کې دا ملګری ولا کېږي چې دوی دا خبرې مې راواخلې دا ملګری بس او بس بیخي سي کامواسې به قصه خو وکړه که نه د دې ملګري په اړه باندې چې خلکو وکړه او قرباني کې چې حلال کړي نه خلکو موږ هغه ځینې چې موږ روان ویې ویلې نه اوس ویلې دي موږ ته یاد کړی وو دا یاد کړی وو راته نه دا قرباني کې داسې خلک راغلی سوال یې مې کړم نه ګوره ابا دا نه وګوره هغه ځینې موږ ته په ګوته یې وښودو وایي دا دی. نو ته څه څوک کوې ته اوس درځې یې د قربانۍ کې هغه خو نه رسوا کوو که نه نه اوس نه وې ملګري خوشحالي کې بیا وکړه خیر. نه بله خبره کام خبره په مجلس کې راغله اوس یې کول په تا چې دي واجب دي واجب دي او که چېرته ته په ده په دا چې نه وې پوه شولې دا به جرم درکوي. ویم جرم ته خبره جوړېږي دا به جرم درکوي. جرم کې ملګری او ګاونډي به یو که نه وایي دی وسه خو نشته دی ته چې دغه قرباني وکړي ته بازار ته لاړو هغه فلټر چرګې راوړی او صرف هینه تویول دي در ما دې نه تویا کړه. بله خبره خو دې ونه کړه که نه فلټر چرګې وځې مرۍ ورته حلال کړې چې اوښتې وځې حلال کړې وه هغه اصلي خبره ګوره پرېږدې خیالونه ګور موږ برداشت وکړه جرم نه وای جرم چې پردا چې جرم وکړي اکثره د پیلیدو شترګان نه دي په دې اکثره سیلانو مې ودل کې درانه
خبره ده وسه دا خدي کړي ما چې سني کړي ته کوم دومره وسه وا خدای دې قبول کړي ورته هم د قبول ده دا بل څه نه کوي کوم واسه عملګری د خپل و دا د خپګان سره چې په کړه کې بیا دا شی منی اوس د ملمه ده نو خپې کو په دې باندې اوس چې وسکی کنه او نه ده خپه خپه نه څو ورسې خاندي خپس ولا ما چې وانه خپه سولي دا پني ته پردي غویا خیرات ده دا وکړه دا باندې بچي ودلې چې واخلې چې دا خوشاله بس صحیح شو ما سره بس موزیک ده باجه سم ما دا سره کوم واسه د چې پر دې غویا خیرات دا خو چې موږ اوله کړهلو موږ تر مخ ته کوي دا وخوري نو اوس به ته غواړي ممتاز بخښ والله هغه ها دې السلام علیکم صدا جان راځه کینا السلام علیکم وره کوم واسه د اختر مبارکي د بخیره جګیږي نه زه خیر راغلم ډوډۍ ګانی خوري ډوډۍ نه نه سره کوم ملګری دي تاسو په نو شمه یاره پښه دا کینه موږ سره کینو بخیره چې ګیر هم نه زه بده یاره نه 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 دا تاسو په نه نه اختر مبارک شه د ټولو د بشری مبارک مبارک بخیر راغلی دا دې وکړه دا کم زه خیر د تاسو خلاص نه راکړم موږ به سبحان الله الله سبحان په شولې پهلوان الله سره راغلی ستړیا مشي ستړیا مشي د ټولو د اختر مبارک نه 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 کې نه کېږي نه نه بس تاسو خاله سیدا یو ګوټي ویلې یو ګوټي دا هته نیمه یوس کو ورور یو ګوټي ته ویل او سیدا کنه تو سیږي گیتشتا یو ګوټ مې دس کړه بوتا کوم ته ټول نه دس کړه خلاص څنګه مړه نه د تزما سره وسره د تزما سره وسره ما خو دا مل مان نه وي د دریم بل ځای کې چې وبې د خلک خلاص سیدا او زدل ته روته د کوم نه راغلی سي رشتہ در بالکل رښتیا درود دی وای درینور وا درینور یعنی زانانه سازات ګاندې اره میغله لکمرا قربان شم درینور هغه د درینور خواږه آزادات خیر محترم ستړي مشه په خیر علي شکر دی ول درینور خو درینور دی نه کوم واسه ته خبره بل راکړه وای درینور خوري راخسته منطقه ډیر زبردست ډیر د غرونو علاقه ده او بو چینی په کې ډیر زیاتې بو شو یو رقم خاموش علاقه اځي بل یو کوم بل دی د خار نه خلک درینور دی خلک دلته راشي دلته موږ سره کینی پاسيږي موږ چې لار شرط کینی پاسيږي پوه شو ته ګوره بل د دې است ورته خیر کنه د دې ځای تاسو نه پختنه ته کوم کړه اوس پختنه سوتن ته دی لکه تاسو د ټول درینور کې دا یو نوم یاد کړئ خدغه ملګری ډیر خپه دی دا ملګری خو نه دی خپه ډېر خبرې دی ملګری ما ته قصه وکړه قرباني کړې قرباني کې څه نه مې ورک قرباني کې وسره به کومه مې وځاري خپه بشي خپه بشي ما اصل خپه شو دا بوتل ولا کوس کی دا دو بنه لګي اول به بوتل او کنه څنګه خو به را ما ده بوتل خو نه پریدي ګه واسه خوند کو دا څنګه ولا دي واده کې مرغله هغه اوس کیږي دا د ذکر دی ملګری ما ته ویل وي کوم څه ما لري نه راټوفل دا ګوري معنا وې دي قرباني کې پیسې وسنه او چې قرباني کو پیسې وی وسره لاري پیسې ورکو قرباني بغیر جب کې واچو دا اختر خرچ اوس نور ته وی او لاړ د بازار کې هغه فلټر چرګه واغسته او زه لکه نو غونډه اعلی راکړم ولې مليان وې سره وینه ته یاوه نوې نه هوته نه کوته چې غوخه وړ بیا ویل خبره خو دې پرې خو هغه ولا ته وې درې برخې میکړه دا موږ برخه هم دا دوه برخې مې تقسیم کړه بار به بار پېښ اسپینګي خپلاره وې به وګوره هغه پوخاني مشران دي هغه څو غولولې شي او دا د به د سیزوارا دی غولې دا د سیزوارا غولولې شي ولکه وګولې سړی دې خپک نه یو ګډ هوس کړ ماره خیر دې مخ نه او زه اوس کوم ولا یو ټوکه په وکړ ټوکه ته یاد ده زما ټوکه وکړ خاص ټوکه وکړ چې موږ په وځاړو نه وخاندو ټوکه او بندر دی اختر دی راځي نه نو ولې مخه بګیږي چې ما پورې کې او تا پرې کوم چا پرې وکه ما پورې وکه په لک ساده و نیم دی کنه
بس کامه کې د اختر په ساغ واخه ما خریبلی دي نور لاس کې راغلی کور ته چې راغلی دی نو کتلی چې مور پراټې پخې کنه د اختر ساغ کې پراټې پخېږي ویسته لورې ارتولې دی ویلي یو چک چک اختر دی نه مړه ما خو هیڅ خندا رانه ما وکړه زبردست دا د معدې په زور خندا وه د زړه په زور هم نه وه چاته مو ښه ملګرو تاسو څنګه یاستئ غلي یاستئ نه داسې غلي یاستئ لږ راجوخ شئ خیر دی چې بنډار وکړو بیا کاموا سرویس دی ورته نه نو بس دوی دا ملګري چې دي وایي دوی سره خبرې کوم به وروسته لکه خبرې نه بیخي داسې نه پوهېږم ښه تاسو دې سره خبرې کولې موږ اورېدل ما تاسو شی وایي آفرین ګوره او بل خو بوتل خپل تیل واو او په دې ګپ کې بوتل نوش ایجاد کړ کور دی وداري خو یار دا درې به دا نوشابې وي مې دې ته ډېر نقصان رسوي نه رسوي کنه کوم ځای کې ښار کوم ځای کې ادرس مور کا ټول خلک ورځي په دې به وي ولې نه اول خو زور پسې کنه خلکو ته ادرس مور کا د الو ولا ډوډۍ به در باندې به بولانی وکړه وای نو ورته غواړي ستا کار وشو ستا برا سره وشو ستا کار وشو ولې دې شي سره خو دې شی موجود و نه درې نور ته ورځو که خار ته خار ته درې نور مړه خار ته خورس درې نور ته ځکه دا روزګار ولا خلک د اختر رخصتیو ته راغلي دي نور به ځي خپل وظیفه خپل بچو له بشیر لګټي کنه ستا کار شه سبب وش سبب اوس نه وایم ته سبب بل خو رواني کړو قد صحیح ده وکړه شي مکو خاص دې چې وای کوم بدینه بلاو شو چې نه وای بس دا چې څومره وسه موږ ویل ته غټه خبره ده دا چې نن به دی ورته دا ګل کار دی وګور کورونه جوړه او تاسو دې په تیار خو دې پلان غټلی ته دام د پلان غټل ته ناشته او دام د پلان غټل ته راست دا ډاکټر سره نه د دغه نن سبا ډېر کاروبار دی دلته څه کوي هو وخت تر دی نه د دغه کاروبار نن سبا چلیږي ها دا دوی نه کړي چې راځه موږ ته چکر وي دا خو دا خبره ده وسیله تر او کنه دا خو خو ما نه خلک خو یو کی چې خبر شي نه سي زموږ مطلب صرف تاسو خوشحالي و او یو څه شی به تاسو وخاندو پوه شئ او کوم خبره زیاته او پیسې چا درکوي راځي کینی باندې ګور هغه تاسو کسان نه څه څه کوي وزګار ما نو دا چکر به شي پلان نه یاله ان قد پلان نه هاي ماشاءالله الله دې مزه خودو اوکې پلان غټلې وځي ته آسان نه د زاده کې پینځه چکرې والی وې دوه درې والی دوه درې پیزه پینځه چکرې والی دی په پیسې پلان وکړه ځکه بس ځوانان دی وروره او دا خو زمونږ د وطن ستوري دي سرمایه زمونږ ما یو څه نه وایي چې دا زمونږ د وطن میوه ده میوه ده میوه نه ده وروره څه میوه دا مڼې دادي کیلې دادي امرود دادي ما هم دا چې دسي میوه یو ما زونه بل هغه او ته میوه نه ده خدي په جمله و پښتنه وکړم صحیح ده په دې سوره چکرو کې څوک د څه خاطر لري اوس یو بل ته ګوري سوچونه کوي اور ورځ نو خاص خاطر په دې زم د بعد غرمې راوته او نور چکر خو بس قربانیانو سره یو خپل خپلوانو سره بن را بن نو چکر ته اوس د اول ځل دی راوته اول ورځ ها او قرباني کې چا ویل چړګړې دلال کړو ها تا اوس خو دا هغه فیلډر دی راوړل نه ورکه چړګړې دلال کړو ورکه نه غیر راوړې وا نه هغه خو چړګړې جاره نه نه کوي بل څه خبره بلوا چړګړې چې کله راکو چې سیرو کوي کې هغه پرتا به ته د څه ټوپړې وایي چې چر پیدا شو نام دې څه کوم مضرب چې شو دا بیرته او کنه بداله بل چرګوي پیدا هم دې څه ولا انا فاهم خبره ما زما خو نه یادي زما خو نه یادي یا به دې چې مونږ ته کس دروغ ویلی یا به دا دروغ وي خبره خو دې چې دروغ وي کې دې چې دا به دروغ قرباني کې چیرې کړو شو نه قرباني کړي نو دا هغه سره دروغ نه دا دروغ تاسو کړی نه ده کنه دا خبره نه ده قبول دي قبل هم کړم دا ولې څه شو وروره اورې مالا اورې د دنه یو د ټیک چرګا ما دې د خاطر نه شو هغه ملګری چې لري ګرځي ستاله نه هغه غریب دا لکه ستا په خانه انډیوال دی نه وو دا ټول جهاد وخت تاسو راځي پیغام اوس ورغاړي ځکه نه مړه ملوي دی دتا د جهاد د وخت انډیوال چي دی دا او دا موږ ته وبراوړل دومره غیږم به لري
ته چیرته وي همدلته یم دلته و. دا هغه ښه نه دی دا دا مې دویم دانه دی کمواله دا کار ستا خبره ده. ډوډۍ راوځي چې کله ګاډي کې رسمه خې تک دمه ډاله کې نو واس کونر سینده چورا سینده ما سیر کومه پاک این زما به به واغوند دلری مې دي ټول خزه خورانو خورانو زه کو نه ډول چې اوس کدا ټول ازمیږي ان شاء الله خنه کموا سب زور کې دا ټول خبرې خو مونږ تاسو وکړو ما او تا وکړو مونږ تاسو نه ما او تا وکړو دی اوس څه شی وای مونږ اورا یو خو تو کرتا ہوگا چې دا زمو خانه مو کتون کې مو خان تو کرتا ہوں او تو کوګه تاسو وای به ته یو کر د ګلو کړه چې سیمه د ګلزار شي کر د ګلو کړه چې سیمه د ګلزار شي اغزیمه کړه په خو کې به د خار تاړ شي ته چې یو په غشه ولې حسې پوي شه چې رمدا غشه بستا په لور گزار شي عبدالرحمن مینا به حاله در پیا شي چې دیو دیوال ته مقبل ته شاشه کمواله دې ما ته سترګې والي خو بیا ما ته ویل ما ته ویل کار شي کار روزګار نشته بیروزګار سړي خو ټول اوس ټوکې او ټقالي تاسو وظیفه زه استاد یم مکتب کې استاد یم دا ډېر ښه دا نورمال کې تاسو یاره دا ولې چې چا نه پوښتنه کوي وزګار یم دا یې لڅ دی وزګار نه ماما سره کار کوي خو ماما هم دغه د دې نه خو وظیفه نشته کموال بس صحیح شو د دې نه خو وظیفه نشته بس وو دې نه خو وظیفه نشته صحیح ده خبره ده وزګار باندې خو څونه چې کار کوي هغه غونه چې څونه دوی عاید غواړي چې څونه مطلب پیسې د لاسه کې هغه نه پیسې پکې نشته مطلب ټول تاوان دي ځکه وزګار یم الله سخفي بری او هدابه مس کار کوي دا هم کار کوي خودونه عاید دوی نشته اثر ول چې خپل روزمره ژوند روان کی ځکه وزګار یم او بالکل بس الله تعالی دیو کې په زموږ وطن کې خو روزګارونه پیدا شي کارخانه جوړي شي او بس ټول ځوانان پکې په روزګار ولګي کارونه خو ډیر زیات دي خو داخل افغانان چې ورسته په شرم د لاسه کنه دغه پارک یقین به خدای کارو لګي هغه لري زینو خلک دلته کاروبار کې سوق یو شي سوق بل شي خرڅي او دا زموږ استاد خلک شرم دی دغه ته یو دکان ځان جوړ کې مثلا کراچي کې شي ته خرڅ کړي اتمن ان شاء الله دونه پیسې تر لاسه کوي چې هغه روزمره ژوند رواني افغانان چې ورسره پر شرم خارج ته هغه کارونه کوي چې هغه په افغانستان کې ولاګه کار مخه مګوري او په افغانستان کې پیشرمي کچیر دغه کارونه په افغانستان کې تاسو کې نشته افغانستان به ګل گلزار شي خارج ته راشه هغه کارونه کوي چې هغه د کول نه خپلته کوي ځکه ته افغانان باندې ګوري ورن صاحب افغانستان هم ګور د افغانانو دغه نور هیوادونو افغانانو ډک دی نو تم کار کم کار کې ارشو د خبرې احمد کوم کار کوي ډیر مننه ډیر خسته پیغام خو دې کوم واسه خلک ما سره کې او څنګه چې ماته پام خو وتاړي نو دې خو نه زه به دې خو سلام علیکم اختر مبارک ستړي مشه اختر مبارک ستړي مشه اختر مبارک ستړي مشه اختر امیر صاحب اختر دې مبارک شي هغه امیر صاحب خو کېنه او چې به دا غوسه نشي رسته کنه نو ولې به غوسه څنګه له خاص دی صحت مخه ده لا بات څنګه اختر تر دې دمه والا خوند نه ځکه استاد ورکه خبره تیر شو زه به پوه شم نه جمعي سم ولا نه زه د دې ورکه خبره تیر شو څه خو مې پت سره راشه دغه دکینه د سره نه دغه مې د دې سړي زړه په خبره ځه دا ملګرو دا आवाज باندې مایک او بل د دې سړي د زړه په خبرو زه پوهیږم پوه شو او نه د دومره انډیوال مې دا ور ته پوښتنه وکړه موږ نه مخکې چې د نور ذهنونه هم لوستي دي بیا راغله نه دا ملګری دی نه ولا تر څنګه چاته څونه چې ولا دا بس یو نه پوښتنه وکړه هغه ویل ولا ما کار سم الله پیسې څنګه چلو پلان راکړي ما ته غټلې دوی ته اساني و همال ولا ټک کارونه کی ما خزه بهر حال باندې زه په اخته خراب سوچ کړی دی کیوالی دا ډول چکر دی دا ولی بس د مشکل او مریضو هغه سره کوم زه خدای پاک دې مریض خو کتاب سوچ کړی والی ولا بس موږ هم دا اول او تا موږ هم اول چکر دی اول پات سیب کړه دغه لکه یو یو تل دلته خبره بل وکم واسه د دې خلکو چې دا اول چکر دی ته په دې پويږي نه کنه دې چې دا قرباني کړي و او خپې ته راته کړي دا 2 ورځې هغه خوړه دا څه په شولې دا 2 ورځې هغه خوړه دې چکر ته نه راوته ورسېدې په خبره ګوره نن به قرباني غوښه یاد شي اوس ویل چې راځه بار بلک چکر و یو خو بازم شي بل بلک نور ملګرو دوستان نو نن نو ملګری دوستان چې چپس خبره دلته بل ده دا ښه اوس خبره کې دې چې زمونږ ملګری شي مونږ ځان سره بوزي دا خبره صحیح ده بالکل زه سره منم پښتانه یې رورا پښتانه یې به افغانانی بالکل دا مې خوري ته نيسه کنه یار لسه ځان ته ولې
دغه ملګری داسې ډېر خفه ښکاري کابوس نه ما خفه اختر ولې ته څو خپای ما ته څنګه ګټي وړي یا قسم خو دغه پیاله نه بدی ککر دی ورمو د دې دا قواره ما داسې خفګاني نه ښکاري ستړی ما خفه نه یم خلاص ستړیا پوښتنه دی وکړه څنګه ولې ستړی هغه خو مخکې مې ته ویلې کړه په غوښ خوراک ستړی شوی نو څه کړی اختر کې نور څه شي کړی همدغه شی کړی نور څه کړی ښه ته د اختر یو جالبه خاطره راته نو نیتو امنیت دا خدای ګور نه ولپت سه ولپت اوا خو یې خو په ټولو ځانګړي پتا مې د اختر څنګه صحت یې شوی دي څه هغه لا وایا بس امنو پکې مړی پکې نو شوی خسته هغه خو ټول افغانستان د چا چې بوختنه وکړي دا خبره راته مخکې به ډیر شي نه وکنه خو هغه ګوره چې هر څه تر راته ځانګړی سی وي بس مشکلات په مخکې ډیر وس نشته الحمدلله کوم واسه نه مني ما د چا پلار به پیو مې نو چې نه مني ګوره هغه ملګری چې خبره وکړه پوه شوې اور د تاسو څوک ملګری غلطه وو دلته مونږ ته دا کس خو دو ول دی قرباني کړي خبره مال نه و ته ولې مال ولا نه خبره مړه کوم واسه خپه بشي وای ته خبره زه مخ نه خپه خپه بشي کېږم زه خپه بشي تاسو جا چې ستونی کې ونن خري زه مې دا ډک ګلاس پری دي تاسو او کنه نه اوس خبره اوس میدان ته شو خیر چې خبره میدان ته شي بل څه کوي دا وې ز ټوکه کومه دا خبره مکو خدا صحیح شو دا خبره صحیح ده ته خو دا هغه به خبره کوي نو و دې کزه اجازه ده وته اجازه او دا و د ذکر شوی دی چې د پلان پیسې ورکړي چې ورسره زوی میله کې خیرسته پسو والا چې قرباني کو دا چې تلې دی اور د پس په ځای اسمال ته چانه ورېدلی چې صرف وینه توې کنه قرباني کی دا تلې هغه غټ پلډر چرګي هغه راوستي دی وځي ولکه دوه غوندې حلال کړی او هغه ټول وخت راوړ پلار دې مخه تاریخ ده وې دا دوه برخه مې خیرات دا یو برخه موږ لا پاتې شو والي ورو دا خبره رښتیا نه ده ګینه نه د سیغلی غوندې خو ماته نه درشته بس ته ته ډیر مخامخ کومول د سترګو کې وګوره خبره رښتیا کوي څوک نه مړه غب شپی دا ټول جنگونه کوي موږ سره دا غب شپی ټول ورځ جنگ کوي موږ سره ته غب شپی خدای په دې ز کسره تړلای دا وی پیژندل جنگي خو ما حکور کې بار نه په دا والی په تاسو د دې خبره ستې اوس به تاسو ځال او ته وته نو ویلې پوه شو زه بل څه ما خامځان سره برازم او دې ځنه په سره خوشی کړله ما خامځان سره وسنګ راځي چې راځي وي وختي به کور ته راځي نو هغه غریب له بدل چې هغه د شپې شمکوري لري کنه چې دا ونه ورځي زه خو د شپې نظر ما کار نه کوي زه کې وختي راځم کنه او دا دې موزي را اشاره نه دي دا و چې مته باندې ما خام کوم دي ما ویل چې د دې یوې سپلې دا نمبر خپل ته پاتې دی زه به موټر کې وېسم او نه چې د دې بلې سپلې نمبر دلته پاتې څنګه چې په دې ګیټ نه نوځو ولا تاسو نو مخامخ پاتې د څه کاری ما ته راځي د دې برخه ما خو د قرباني خو ټول ما خو هم دا کوي مګر زه خو د درې ورځې پر وته مو پوښتې او ته نن ما سره وته ټوله برخه تا خورې ښه نو غپ مو سره ډیر ولګاو زبر دی ورونه یو خیر یو ټوکر لطیفه یا چې شنو ټوکر وبال دی هم دا نه راځي دا نور د کانو بکرته ورته وکړه ولا ټوکې خو مستدي خو دی وخت ذهن ته نه راځي ښه اصلي وخت اصلي وخت کله چې موږ ماغه وخت دی اصلي وخت هم دا او ذهن ته نه دا دی وونه بس وونه چې هم دی کله نه باندې سي دا اخترو درې ورځې اخترو درنه پورې بار کې د خاطرې سره مخ شوي چې جالب غوډي خاطرې ولا جالب خاطره خوندا چې تاسو سره مخ شولو تاسو مو کتلې نږدې نه او تاسو سره بندارو کله مې کاس تلویزیون کتلې هغه کې دا شخص کتلې ولنه دې خاطر به صحیح ده موږ تاسو دا د جالب خاطره شو کوم نه راغلی د خاطره د کوم ځای کوله و دا ذهن کې وا کوم نه راغلی بس جالب خاطره چې اسکول تلل ده دا ودیو کې ملګرو دغه څه شی به چې موږ تاسو سره د تیر کې دا ډېر خوږی تیر شي وي تاسو موږ خبر شوي نه اوسئ او دا د اختر کې ورسې در باندې تیر شي وي ډېر خوشاله تیر شي میرا شکرګه درنو ملګرو دا د ننګرهار ولایت یو تفریحي سیمه وه چې موږ وغوښتل چې تاسو ته تر سترګو کړو او د ځینې ملګرو دوستانو سره ګپ شپ مو لګو د خدای کې چې دا ګپ شپ کم واسه تاسو لیدلې نه کومه څه خو ولیدو دې لیدلې یو خوند تی اغسته او دا زموږ تاسو خدا معلومات شته دی دا چینل تاسو سبسکرایب هم کوئ او غلی متیریږي او کوي نه کی غلی متیریږي بٹن وخه تر بیا خې چاره